بسم الله الرحمن الرحیم د ذهین ټي وي یوټیوب چینل ګرانو خوږو کتونکو په دې هیله او امید چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله یاستئ. زما خوږو ملګرو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو موږ په فیسبوک آی ډي کې یا هم په فیسبوک پیج کې موږ د ویډیو پاسه عکس یعنی تمنیل چینج کړو. خوږو ملګرو تاسو په فیسبوک کې ویډیو تاسو ته مخته راغلی وي چې هغې به ډېر ښایسته عکس لګېدلی وي، یعنی یو جلبونکی وي، د خلکو توجه ورته اوړي چې دا ویډیو پلی کړي. نو دا طریقه څنګه ده نو زه به تاسو ته په دې ویډیو کې در وښیم. خوږو ملګرو راځو ویډیو شروع کوو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې له تاسو یوه وړوکې هیله کوم که چېرته تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی هغه ضرور سبسکرایب کړئ او ورسره څنګ کې د بیل نشان ووهئ او بیا په آل باندې کلیک وکړئ. دا ځکه چې موږ نوی ویډیو اپلوډ کوو د هغې نوټیفیکیشن تاسو ته زر تر زره ورسیږي او له معلوماتو برخمن شئ. خوږو ملګرو تاسو به راشئ او فیسبوک به په کروم کې خلاص کړئ. دلته به تاسو سرچ کې ولیکئ www.facebook.com. صحیح ده. باید موږ فیسبوک په ډیسکټاپ سایټ کې خلاص وي، یعنی موبایل شکل کې نه وي، د ډیسکټاپ په شکل کې وي. دا دی چې کله تاسو فیسبوک خلاص کړو دلته به تاسو راشئ او خپل کوم پیج وي او ویډیو مو پکې اپلوډ کړی وي یا هم آی ډي کې وي خو هغه ویډیو به تاسو پیدا کړئ. ما په پیج کې اپلوډ کړی ده. زه به خپل پیج خلاص کړم تر څو ویډیو پاسه عکس یعنی تمنیل زه ورته چینج کړم. صحیح. تاسو به خپل ویډیو پیدا کړئ. زه زما خپل پیج ته تاسو باید ښه تیز انټرنیټ ولرئ ځکه چې دلته په کروم کې بیا انټرنیټ لږ ډیر مصرف کوي او تیز انټرنیټ ته اړتیا لري. زما انټرنیټ هم ښه دی خو بیا هم ډیر زیات زور پرې راوړي. نو خوږو ملګرو دا دی ما ویډیو دلته اپلوډ کړې ده. دا به زه لږ زوم کړم. دا تاسو لیدلی شئ دا ویډیو دا عکس دلته نه لري، خپل عکس تمنیل باندې بدل دی، یعنی د ویډیو د منځ نه کوم عکس راخیستل شوی دی خو ویډیو نه جلبونکی ده. چا ورته پام نه کیږي چې دا ویډیو څنګه ده، یعنی ښه ویډیو ده ښه نه ده او څه په باره کې ده. نو دا شان تاسو به دلته اوس زه غواړم دې باندې یو ښه ښایسته عکس ولګوم. نو تاسو به دلته دغه 3 ټکي ووهئ. کله چې مو دا ووهله دلته یو څو آپشن نور راځي. دلته به تاسو ایډیټ پوسټ په دغه دریم آپشن به تاسو کلیک وکړئ. کله چې مو کلیک وکړو نو دلته به تاسو ته دا شانتې صفحه راشي. صحیح ده. دلته چې راغله دلته به تاسو ویډیو آپشن ووهئ، دغه ګورئ پنسل علامه. کله چې دا مو ووهله نو تاسو ته به دغه شانتې یو صفحه راځي. تاسو به دا لږ پرېږدئ چې دا مکمل ډول صحیح شي. کله چې دا راغله دلته به تاسو چینج تمنیل دا ګورئ دا دویم آپشن دا به تاسو کلیک کړئ او دلته به لاندې دویم آپشن ووهئ. که غواړئ تاسو عکس ورته اضافه کړئ دویم آپشن به ووهئ او که چېرته غواړئ په دې ویډیو کې کوم ځای هماغه ځای تمنیل راولئ یا به لاندې دریم آپشن ووهئ. خو اوس موږ د موبایل د لارې ورته عکس اپلوډ کوو نو دا دویم آپشن به زه کلیک کړم او دلته به اپلوډ ایمیج ووهم. دلته به تاسو عکس انتخاب کړئ کوم چې تاسو غواړئ په دې ویډیو باندې ولګوئ د موبایل ده. دا مو چې کله انتخاب کړئ بیا به تاسو ډن ووهئ. نو دلته به بیا تاسو راشئ لاندې سیف آپشن به تاسو کلیک کړئ. نو تاسو به ورته منتظر شئ تر څو دغه عکس په دې ویډیو باندې سیف شي. دلته بیا تاسو لاندې بیا هم سیف ووهئ. نو په دې ویډیو به دغه یو ښایسته عکس ولګیږي. نو دا د خوږو ملګرو دا تاسو خپله وګورئ چې په دې باندې
عکس ولګېدو. ګورئ په دې ویډیو باندې ښایسته عکس ولګېدو. نو خوږو ملګرو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي، یو څه مو ترې زده کړي وي. تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم. خوشحاله سوکاله کامیابه اوسئ. مننه.